أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند شپاړسمه فتح. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره 15مه فتح کې موږ د بدر د جنگ او غزا ځینې عجب او نادره حالات یا واقعات بیانول، چې په هغه جمله کې مو د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه هغه واقعه بیان کړه چې هغه څوک چې سر تر پښو په اوسپنه پوښلی وو ووژي، او بیا مو د قتاده رضی الله تعالی عنه د سترګې قصه درته وکړه، او درېمه واقعه د عکاشه رضی الله تعالی عنه د توري و. هغه داسې چې د بدر په جنگ او معرکه کې د عکاشه ابن محسن الاسدی رضی الله تعالی عنه توره په جنگ کې ماته سوه. اوس نو جنگ په چی شو کې؟ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله، هغه زما توره ماته سوه او اوس توره نه لرم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لرګی په لاس ورکړي، ویل یا عکاشه، په دغه جنگ کوه. کوم وخت چې عکاشه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دغه لرګی واخیستی او په لاس کې یې وښوراوه، د په لاس کې اوږده پنډه قوي سپینه ځلانده توره سوه، او په دغه توره د جنگ تر اخره او د مسلمانانو تر نصرته جنگ وکړي، او پر دغه توره د العون نوم کښېښاوه، یعنی کومک. عکاشه رضی الله تعالی عنه به دغه توره همیشه و هر جنگ ته ورسره وړه او جنگ به پکاوه، ترڅو چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت او د ردت په جنگو کې شهید ووژل سو. نو دغه توره هم د نبوت د معجزو څخه یو معجزه و. څلورمه واقعه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب ته وویل که څوک د ابو البختری ابن هشام سره مخامخ سوه نه دی وژني، ځکه ابو البختری هغه څوک وو چې په مکه مکرمه کې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هیڅ آزار نه ورسولی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې څخه داسې کار نه ولیدلی چې د علیه الصلاة والسلام دی ناخوښه وي. او ابو البختری د هغو خلقو څخه وو چې هغه د قریشو د مقاطعې د ماتېدو سبب وګرځیده. ستاسې به قصه په یاد وي چې قریشو د مسلمانانو سره خرڅول او رانیول منع کړه، یا په اوسنۍ اصطلاح بندیزه پر ولګاوه. د هغې عهدنامې په ماتولو کې دغه ابو البختری حصه واخیسته. نو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفا چې د هغه وخت د نیکی بدله اوس ورکول، او هغه کومک چې ابو البختری د مسلمانانو سره کړی وو مړانه و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د میړه سره مړانه کول د تیرو وختو نیکی په دغه مشغوله او سرګردانه ورځ کې په یاد و. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زه په هیڅم چې د بنی هاشم دغه ځینې خلق چې جنگ ته راغلي دي، دوی په ناخوشي سره دغه جنگ ته راوستل شوی دي، دوی زموږ سره د جنگ کولو هیڅ ضرورت نه درلودي. نو که څوک په جنگ کې د بنی هاشم سره مخامخ سي نه دی وژني، او که څوک د عباس ابن عبد المطلب سره مخامخ سو نه دی وژني، ځکه هغه په زور راوستل شوی دی. هلته یو صحابي وو چې نوم یې ابو حذیفه وو، او د هغه عتبه زوی، او د هغه شیبه وراره، او د هغه ولید ورور وو چې د جنگ په شروع کې په مبارزه کې ووژل شو. ابو حذیفه چې په خاله مسلمان شوی وو او هجرت یې کړی وو، او اوس په بدر کې د مسلمانانو سره دی. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه امر ودته ورسېدی چې عباس موجنی،
یو سخت جمله وویل، که څه هم دا جمله مخامخ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نو ویل، خو څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر د څو نفرو په واسطه شاوخوا و ټولو مسلمانانو ته رسول کېده، نو کوم وخت چې ابو حذیفه ته دا امر ورسېدی چې عباس موجنی، ابو حذیفه ویل عجبه ده، عتبه وجل کیږي، موږ خپل پلرونه او خپل ورونه، خپل اکاګان او خپل قوم وجنو او عباس پریږدو. په والله که د عباس سره مخامخ سوم پر مخ به پتره ووهم. دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی چې حذیفه دغه سی وویل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړ و هغه ته مخ ور واړاوه، ویل یا ابا حفص، ایا استاد رسول د اکا مخ پتره وهل کیږي؟ عمر رضی الله تعالی عنہ تر پورته کړه، ویل یا رسول الله اجازه راکه چې د ابو حذیفه غاړه په دغه تر ور پریکم. په والله ابو حذیفه منافق سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا پریږده یا عمر. په ورسته کې ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عذر وکي، ویل یا رسول الله والله نیم خبر چې څنګه می دا جمله تر خوله ووته، دا خبره می به فکر تر خوله ووته. ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ وایي زه دغه خپل خبرې څخه چې په دغه ورځ به تر خوله ووته هیڅ وخت په امان کې نوم او تر اوسه پوری بیریږم، مگر الله عزوجل په شهادت را پټکی، یعنی دغه ګناه می بیل شهادت بل شی نسر را پټولای. او ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ د یمامه په ورځ شهید ووجل سو. یمامه په نجد کې د یو ځای نوم دی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت په وخت او د ردت په جنگو کې چې مسلمانانو په یمامه کې د هغه مسیلمه الکذاب سره جنگ کاوه چې د نبوت دعوی کړې و، ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ شهید ووجل سو. خو تاسو د صحابه کرامو و بیرته وګورئ، ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ د پلار ورور او اکا مرګ لږ وخت د مخه په خپل سترګو ولیدي. معلومه خبره ده چې په هغه خپاو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه مخالف یو خبره چې هغه قصدن او عمدن نه تر خوله ووته، د اعصاب د کمزوري په خاطر د هغه خبرې د جبران د پاره شهادت غوښتي او ویل بیل شهادت یې بل شی نسره پاکولای، خو آخر یې شهادت هم په نصیب سو. اوس ابو البختری تراسی هلته جنگ شروع دی. ابو البختری د خپل یو ملګری په ملګرتیا جنگ کوي چې د انصارو یو ډله پر راغله چې په دې ډله کې یو نفر وو چې نوم یې مجذر وو. مجذر پر رغ کړه، ویل یا ابو البختری لرسه، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ستاد وجلو څخه منع کړیو. ابو البختری ویل او د ازما ملګری. مجذر ویل یا والله موږ ستا ملګری نه پریږدو، ستا د ملګری د وجلو څخه نه یو منع سوی، فقط ستا د وجلو څخه منع سوی. ابو البختری ویل نو په والله زه او ملګری بدواړه یو ځای وجل کیږو. مجذر ویل زه ستا سره کار نه لرم مګر ستا د ملګری سره حساب لرم. مجذر د ابو البختری پر ملګری حمله وکړه، مګر ابو البختری د مجذر سره جنگ شروع کړ. مجذر د خپل ځان څخه پوری واه غواړي چې ملګری یې ووجني، مګر ابو البختری غواړي چې مجذر ووجني. بیا هم په مجذر پوری مشته دي او کوشش کوي چې واره پر وکي. مجذر د خپل ځان د دفاع په سبب مجبور سو ابو البختری وواه او وی وجي. او رسته مجذر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی او عذر یکاوه، ویل یا رسول الله والله ما نوجي مگر قریب و چې ما ووجني دنه پریښولم. کم وخت چې پوسوم چې نمی پریږدي او وجني می نو می وواه او و می وجي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه عذر ځینې راضی سو. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر پر اطاعت د صحابه کرامو د حرص یو نمونه و. پنځمه واقعه د بدر د جنگ د عجیب واقعو څخه یو هم هغه واقعه ده چې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او امیه ابن خلف په مابین کې پیښ شوه.
عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او امیه ابن خلف د جاهلیت په وختو کې په مکه مکرمه کې دوه خواږه ملګري او آشنایان وو. خیر کیسه تراس د بدر په ورځ پس له جنگ څخه امیه ابن خلف او زوی چې علی نومېدی د جنگ په میدان کې ولاړ دي. اوس خو کفار د میدان جنگ څخه تللی دي او میدان خالی دی، مګر امیه ابن خلف او زوی ولاړ دي. دا هم په دې سبب چې امیه چاغ او پند سړی وو، زغستلای خو نسی، حتی سپریدلای لا هم نسی چې ولاړ سي او وتښتي. نو پوسو که وتښتم وژل کېږم. نو یې نیت د تسلیمېدو وکي او وایي باید وداسې چاته تسلیم سم چې هغه مې وساتلای سي. په دغه وخت کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د جنگ په میدان کې د کفارو پاتې شیان غنیمتونه ټولوي او د امیه و منطقې ته ورنږدې شو. عبدالرحمن یو څه زغری د میدان جنگ څخه ټولې کړي دي او غواړي چې دا یوسي د لشکر تر شا کېږي او بیا راسي نور غنیمتونه ټول کړي. ځکه د کفارو لشکر وتښتېدی او خپل ورسره سامانونه ټول پر میدان غورځولې دي. په دغه وخت کې چې زغری ورسره دي پر امیه ابن خلف ورغلی. امیه ورناره کړه یا عبد ود، ځکه د عبدالرحمن نوم په جاهلیت کې عبد ود وو. عبدالرحمن جواب ورنکړي ځکه د مخه تر هجرت چې دوی په مکه مکرمه کې و که بچا د عبد ود په نامه ورناره کړه د جواب نور کاوه او ویل به زه عبدالرحمن یم. کفارو بیا ورته ویل موږ رحمان نه پیژنو، نو موږ عبدالرحمن نه درته وایو بلکې عبد ود درته وایو. د بیا ورته ویل که تاسې عبد ود راته ووایاست زه بیا جواب نه درکوم. بیا یې پر دې اتفاق او فیصله وسوه چې د عبدالاله په نامه به درته وایو. نو اوس امیه ورناره کړه یا عبد ود. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي ما د پخوانی عادت سره سم جواب ورنکړي. امیه چې تر اوسه خپل اسلحه ور سره ده زغره اغوستې ده بیا ورناره کړه یا عبدالاله. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته ویل ها څه وایي؟ امیه ویل تر دغه زغرو ښه شی نه غواړې؟ زه تر دغه زغرو چې ستا سره دې ښه او بهتر یم. پر ما داسې ورځ نه راغلې لکه نن. آیا تاسې وشیدو ته ضرورت نه لري؟ یعنی کما بندي ونیسه زه به په خپله په دې کې داسې اوښانې درکم چې ډېرې شیدې کوي. عبدالرحمن وایي ما چې فکر وکړي رښتیا هم دوی تر زغرو ښه وه. ولې دوی تر زغرو ښه وه؟ ځکه هر چا چې هر څوک اسیر نیولی وای او د هغه اسیر په بدله کې چې به هر شی په پیډه کې راغلی وای هغه به د هغه اسیر د خاوند وو. دا د پخوانیو جنگو قانون وو. نو عبدالرحمن وایي زغره می وغورځولې او دوی می تر لاس ونیول رحم کړه. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي زه د امیه او د زوی په مابین کې رهیوم چې امیه پښتنه راڅخه وکړه ویل پتاسه کې هغه سړی څوک وو چې د نعامه بونکی پر زګر ایښوي. ورونو نعامه یو د ابو لوی مرغه دی او حمزه رضی الله تعالی عنه په جنگ کې دغه مرغه بونکی پر خپل زګر ایښولې چې په هغه سره به معلوم او نشانی وو. نو امیه وایي پتاسه کې هغه سړی څوک وو چې د نعامه بونکی پر زګر ایښوي. ما ویل هغه حمزه ابن عبد المطلب وو. امیه ویل دغه سړی په موږ دغه کارونه وکړ. عبدالرحمن وایي دوی می تر لاس نیولې دي او دوی بیل تکلیف او جنجاله زما سره رهیدي چې بلال رضی الله تعالی عنه په مخ راغلی او امیه ابن خلف هغه څوک دی چې په پخوا کې د بلال مالک وو او بلال یې مریی وو او امیه وو چې و بلال رضی الله تعالی عنه ته سخت عذابونه ورکول. اوس چې بلال رضی الله تعالی عنه امیه ولیدي چې اسیر نیول شوی دی ناره کړه امیه ابن خلف د کفارو مشر یا بزیم یا بدی. عبدالرحمن ورته وایي یا بلال دا زما اسیر دی. بلال رضی الله تعالی عنه وایي ستا اسیر دی کنه دی؟ والله ژوندې نه پرېږدم. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي دا خبرې پرېږده دا زما اسیر دی. بلال ولید چې عبدالرحمن یې نه را پرېږدي نو یې په لوړ आवाज ناره کړه یا انصار الله. د کفر رئیس امیه ابن خلف هغه چې په مکه مکرمه کې ماته عذابونه او آزارونه راکول
دغه دی د انصارو ډله پر راټوله سوه. عبدالرحمن خپل بندیان رهي کړي دي او دوی د شاده طرفه په پسې سوه. تر شا یې په نیزو وهي. عبدالرحمن پوسو چې بندیان نه راپرېږدي وژني یې. نو یې بندیانو ته ویل درځغلي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ځان ورسو چې ومساتي. مګر امیه چاغ دی نس غستلای او عبدالرحمن یې کشوي هیڅ نکیش. انصار په پسې دی وهي. عبدالرحمن ودرېدی. انصارو ته مخ ور واړاوه ویل مکوي دا زما اسیر دی کار مپلري. مګر بلال رضی الله تعالی عنہ بیا وایي دا هغه سړی دی چې زما سره داسي او داسي کول. هغه وهل او عذابونه بیانوي. غواړي چې انصار په قهر کې. انصار هم د بلال رضی الله تعالی عنہ پر طرف دی وایي دا سړی نه بندي کیږي دی باید ووژل شي. عبدالرحمن وایي یو سړی د شاده طرفه د امیه زوی په توره پر پښه ووهه. هغه غزار سو او ولوېدی. امیه دونه لوچغه وکړه چې ما په خپل ژوند نه و اوریدلې. ما ویل ته پر هغه مجاړه خپل ځان د خلاص ک. په والله زستا د پاره هیڅ نسم کولای. او اوس عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ پوسو چې دوی د امیه د وجلو قصد کړی دي او نه پرېږدي. نو ویل یا امیه پرمځکه اوږد پریوزه. هغه هم پریوتی. عبدالرحمن سربېره پر پریوتی. غواړي چې په دغه طریقه د تورو او نیزو د وهلو څخه وساتي. او بیا هم دغه وایي چې دا زما اسیر دی کار مپلري. او بلال رضی الله تعالی عنہ ناره وهي مړی کوي حتی تر د لاندې مپرېږدي. یو د دې خاطره ور اوږده کې بل د ها خوا د نیزې څوک په جګه کې دغه وارونه دي د هر طرفه پر کیږي. په دغه حالت کې د عبدالرحمن و پښې ته هم یو واری ورسېدی او د هغه پښه هم زخمی شو او اخر یې په دغه وهلو کې امیه ابن خلف ووجي. د هغه امیه ابن خلف چې بلال رضی الله تعالی عنہ ته قسم زحمتونه ورکړي و مرګ پر دغه قسم وو چې د هر طرفه توري پننوتلې د تورو او نیزو په څوکو ووجل شو. اوس نو عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ د امیه تر مرګ وروسته ولاړ شو. اول الله دې بلال ته بخښنه وکړي. زغری هم راڅخه ولاړې او بندي مې هم ووجل شو. ځکه هغه زغری چې د ټولې کړي وي هغه د دوی هغه د بندي په سبب پریښولې او بندي بلال رضی الله تعالی عنہ ووجي. نو ځکه ویلې غفر الله لبلال راحت علی الدرع وراح علی الاسير. دا د هغه سرکشه او اسلام دشمن امیه ابن خلف آخری حالت. شپږم واقعه حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ خپل ماما چې عاص ابن الهشام ابن المغیره نومېدی ووجي. شم متوجه سي د عقیده اختلاف قرابت د منځ وړي. و مواقع او د هغو کسانو په جمله کې چې بندیان ونیول سو یو هم عباس ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. چا ونیوي؟ دلته دوه روایت دي. څوک وايي یو انصاری ونیوي، څوک وايي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ونیوي. کیسه یې وده خو په هغه چا کې اختلاف دی چې د بندي راوستي. موږ به هغه روایت بیان کو چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بندي راوستي. اوس نو عباس جګ بردار او غټ سړی دی خو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کوچنی دنګر او ضعیف سړی دی. خلق ورته ګوري ډېر عجب منظر دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د عباس لاسونه شاته نیولې دي او دای مخ ته پوري وهي. تر مخ یې ډېر لوی او غټ سړی رهیدي او تر شا کوچنی ضعیفه دنګر سړی په پسې دی او پوري وهي. خلق په تعجب کې دي چې دغه غټ سړی څنګه ودغه کوچنی سړی ته تسلیم دی. یوازې دا نه چې تسلیم دی بلکې د هغه په نیولو او پوري وهلو خوږیږي هم. په تکلیف رهیدي د درد او زحمت علامې پر مخ ښکارا دي. څو د بندیانو ځای ته راوستي. خلق پر عبد الله راټول شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ولاړ دي. خلق و عبد الله توای یا ابن مسعود دا غټ سړی دې څنګه اسیر او څنګه ونیوي؟ عبد الله وای ما تر لاس ونیوي او دې تسلیم شو. بس دغونه زماني ول او د تسلیمې دلوه.
بیا نو خلقو د عباس رضی الله تعالی عنہ څخه پوښتنه وکړه، ویل یا عباس و دغه ډنګر ضعیفه سړی ته څنګه تسلیمې دي؟ عباس ویل والله چې زه تر لاس ونیولم پر خپل لاس و بیریدم چې رامات به کی، دونه قوت ورسره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومثل او وی فرمایل یا ابن مسعود پام کوه چې په ځان خطا نه وځي او دا فکر ونه کې چې زه قوی یم. د دپنی ولو کې ملائکو کومک در سره وکي. دا ته نه وی چې دی ونیوي، بلکې دا ملائکه و چې دی اسیر کی. مقصد دا چې ملائکو حتی د بندیانو په نیولو کې هم ګډون کړی دي. اتمه واقعه د جنگ تر ختمېدو وروسته مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په میدان جنگ کې ګرځېدی. ویل د چې یو انصاری د دورور ابو عزیز چې د مشرکانو په لشکر کې وو او د مسلمانانو په مقابل کې جنگېدی لاسونه ورتړي. یعنی د عمر رضی الله تعالی عنه ورور ابو عزیز یو انصاری بندي ولیدي او لاسونه ورتړي. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه و انصاری ته وویل څنګه ونیسه، د مور د مال او دولت خاوند ده، شاید چې د په مقابل کې شفیع دی درک. ابو عزیز و خپل ورور مصعب ته وویل آیا د خپل ورور په باره کې دی دغه سپارښت دی؟ مصعب رضی الله تعالی عنہ ورته وویل دغه انصاری می ورور دی، نه ته. ورونو شمو متوجه سي. نه هم واقع کوم وخت چې مسلمانانو کفار بندیانول، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عرش کې ناست وو او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ تر پلاس د عرش په دروازه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې لپاره ولاړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ په مخ کې د ناخوشي علامې ولیدلې چې د مسلمانانو په دغه کار نو راځي چې کفار بندیان نسی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل یا سعد لکه د قوم په دغه کار چې نه راځي. سعد رضی الله تعالی عنہ ول هو یا رسول الله دا هغه اول شکست وو چې الله عزوجل و مشرکانو ته ورکي. نو په دغه جنگ کې د مشرکانو وجل ماته تر دې خوش و چې ژوندۍ پاتې سي، یعنی نه به بندیانه ولای بلکې وجلای به. لسمه واقعه د بدر د جنگ په ورځ یو صحرایي عرب چې نوم یې قباف ابن اشم وو، دغه د بدر په منطقه کې موجود وو. کوم وخت چې لشکري ولیدې پوسو چې جنگ کیږي، نو دالته پر یو غونډي د سیل د پاره ورته کښینستی. وای د بل غم نیم اختر دی. قباف په جنگ کې ګډون نه دی کړی ځکه دی د یو طرف څخه نو فقط سیلبن او تماشاچی دی. ورونو تاسو په هیږي چې د بدر د جنگ څونه وخت او موده په بر کې ونیول؟ فقط 2 ساعته. دا ټوله غزا د غلوی نوم فقط 2 ساعته و، نه ورځې وې نه هفته بلکې 2 ساعته و. نو قباف فکر کاوه چې دا جنگ به اوږد جنگ وي او دا یې خیال او ګمان وو چې د مسلمانانو لشکر ماتیږي ځکه د مسلمانانو شمیر نسبت و کفارو ته ډېر لږ وو. کفار 1000 نفر دي او مسلمانان 300 نفر دي. نو ناس دي او د مسلمانانو د شکست انتظار کوي. خو هغه 2 ساعته وروسته کفار په تېښته سو. نو قباف د ځان سره خبرې کوي، وای والله ما په ژوند داسې عجبه نه ولیدلې، داسې زغلی لکه شذې. په 2 ساعته کې کفار تت او پرکس و. دا په تاریخ کې هغه کوتاهترین جنگ دی. دغه قباف ابن اشم هغه وخت نو مسلمان، خو بیا په ورسته کې د خندق یا د حدیبیه تر غزا ورسته مدینه منوره ته د اسلام راوړلو د پاره ولاړی. مګر د مخه تر دې چې مسلمان سي غواړي چې د مسلمانانو حال ځان ته معلوم کړي چې څنګه خلق او څنګه اخلاق دي. دای ناس دي خپل کشفیات او معلومات کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورژغ کړ یا قباف د ویلها. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ته هغه نه یې چې بدر ته حاضر سوی وي او سیل دکاوه؟ ویل هو هغه. نو ویل د بدر په ورځ دي څه ویل؟ قباف ویل مقصد دې څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل آیا تا د بدر په ورځ د ځان سره نو ویل چې والله ما په ژوند داسې عجبه نه دلیدلې، داسې زغلی لکه شذې؟ قباف ویل
اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. والله دا خبره ما وهي چاته نه ده کړې، دا خبره ما د خپل ځان سره کړې و او د هغه راهیسم بیا هیڅ چاته هم نه دی ویلي. دا عجبه ده، ما څو کاله د مخه د خپل ځان سره یو خبره کړې و او ته هغه خبره اوس راته بیانوي. دا بیل نبی څخه د بل چا کار نه دی. قباف ایمان راوړي او مسلمان شو. د بدر جنگ په دغه چټکی او په دغه عجبه طریقه پای ته ورسېدی. نشپې وې نو ورځي، فقط په 2 ساعته کې دغه جنگ د کوپارو په ډېر بد شکست او د مسلمانانو په واضحه او ښکاره کامیابی پای ته ورسېدی. په بدر کې د مسلمانانو شهیدان ټول 14 نفر دي، چې 6 نفر مهاجرین دي او 8 نفر انصار دي او نمونه په دې ډول سره دي. اول عبیده ابن الحارث ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازوی او په داسې حال کې وپاسو چې باړخوې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر پښه پروت. کوم وخت چې روح ووتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اشهد انک شهید، زه شاهدی ادا کوم چې ته شهید یې. دوهم عمیر ابن ابي وقاص. دریم ذو الشمانين ابن عبد عمرو. سلرم عاقل ابن البكير. پنځم مهجع مولا عمر ابن الخطاب. شپږم صفوان ابن بيضاء. دا 6 نفر مهاجرین و او د انصار څخه اول سعد ابن خيثمه. دوهم مبشر ابن عبد المنذر. دریم يزيد ابن الحارث. سلرم عمير ابن الحمام. پنځم رافع ابن المعلا. شپږم حارثه ابن سراقه. وم او اتم عوف او معاذ د عفرا زامن رضی الله تعالی عنهم اجمعین. اوس چې جنگ خلاص، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په میدان جنگ کې ووجل سو کسانو ته ودرېدی او وی فرمایل تاسو د خپل نبی د پاره بد قوم واست، تاسو زه درواغجن وبللم او خلقو می تصدیق وکي، تاسو پریښولم او خلقو می کومک وکي، تاسو زه د خپل شاره و ایستلم او خلقو ځای راکي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکي چې دغه د کفارو مړي کش کړي او یو ساته یې واچوي. هلته د کفارو د لشکرو ځای ته نږدې یو وچ څاو ویل دغه مړي ورکش کړي او دغه ساته یې واچوي. نو د کفارو مړي یو یو راټول کړسوه او دغه ساته ور اچول. ابو جهل، عتبه، شیبه او داسې نور چې ټول د مکه مکرمه د مشرکانو مشران و ساته ور واچول سو. کوم وخت چې عتبه ابن ربيعه د ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ پلار د څاو خواته کش کړسو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زوی ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ مخ ته وکتل. د هغه په مخ کې غم او تغیر ولیدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته یا ابا حذیفه شاید ستاد پلار دغه حالت څخه ستا په ځړ کې یو شی درګرځي. ابو حذیفه ویل یا والله یا رسول الله زه د خپل پلار په وجل کېدو هیڅ نیم خپسوي، خو صرف ما ته زما د پلار هوښیاري، حلم او فضیلت را معلوم و. زما دا امید و چې دغه شیان به و اسلام ته هدایت کی. خو کوم وخت چې ما د وجل کېده ولیده او دا را پیات سو چې دای پر کوپر مرسو، دا د هغه څخه مخالف و چې ما د لپاره غوښته دغه غم جن کړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو حذیفه د خیر دعا وکړه او د خیر خبرې ورته وکړه. او بیا چې مسلمانان راغله او غواړي چې امیه ابن خلف کش کی، هغه امیه چې حضرت بلال او نور انصار وجلی وو. سبحان الله، په دغه لږ وخت کې بوی کړی وو، پرسیدلی وو. صحابه کرام غواړي چې کشي کی مګر دای د کشولو قابل نو، غوښه توې دی شوړېدلی وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل پرېږدي. نو یې پر دغه ځای ډبرې پر وغورځولې او په ډبرو کې یې پټ کړي. نه قبر پر جوړ سو نه څاته واچول سو، سربېره پر مځکه په ډبرو کې پټ سو. اوس به د جنگ و بندیانو تراسو.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ په بندیانو کې چې 80 نفر وکتل. په بندیانو کې 2 نفر ولید چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر لوی دشمنان و. یو یې نضر ابن الحارث و. دا هغه سړی دی چې ډېر قصې زده وي، ګشته او خبرياله سړی و. هر ځای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناست وو، دی به هم هلته نږدې ورته کښېنستی، قصې به کولې. خلق به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اسلام د خبرو او د قران مجید د اوریدلو څخه په خپل قصو راګرځول، او د قصو په پای کې به ویل څوک وایي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر ما بهتر دی، زما او د څه فرق دی؟ زما خبره هم په خواني قصې دي او د خبره هم په خواني قصې دي. او په قران مجید کې چې هر ځای د اساطیر الاولین لفظ راغلی دی، هغه دغه نضر ابن الحارث دغه وینا رد او جواب دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودرېدی او ویل دغه سړی دغه کړي دي. هغه د اعمال ذکر کړه او بیا یې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ امر کوي ویل یا علی ولارسه او وی وجنه. دلته نو نضر ابن الحارث د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په واسطه ووجل سو، او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو هغه بل مشرته چې عقبه ابن ابي معيط وکتل چې دا هم د کفر د رئیسانو څخه یو رئیس وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل تاسو خبر یاست چې دغه سړی څه کړی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمل په بیانولو شروع وکړه او وی فرمایل دا هغه څوک دی چې ما د کعبه شریف سره المنځ کاوه او د زما پر سر د اوش کلمې کښېښولې، او بیا بل ورځ ما د کعبه شریف سره المنځ کاوه او د زما پر غاړه پښه کښېښول، او دغه پښه زما پر غاړه په دونه زور او قوت کښېښه چې ما مرګ ولیدی، قریب و چې و می وژني. دلته نو عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ورولارسو او عقبه ابن ابي معيط یې ووجي، او د هم هغه د ملګرو وساته ورکش کی. که څه هم د مرګ په وخت کې ناره وهلې چې ما ولي وژني، زه هم یو بندیم، ټول بندیان پاتې دي او ما وژني، بندي نه وژل کیږي. مسلمانانو ویل یا ته هغه سړی چې داسې دي کول، تا په خپل دغه غوښته. دغه دواړه کسان د حرب مجرمین بلل کېده. نو د بندیانو څخه دغه 2 نفر ووژل سو او هغه ساته ورواچول سو، او د بندیانو په جمله کې یو هم سهيل ابن عمرو وو. دغه سهيل خطیب، شاعر او قوال سړی وو او د مسلمانانو شدید دشمن وو. همیشه به د اسلام او مسلمانانو پر ضد اشعار ویل او بیانیې به ورکولې. کوم وخت چې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دغه سهيل د بندیانو په ډله کې ولیدي، نو ویل یا رسول الله دغه سهيل هغه د کفارو خطیب دی، اجازه راکړه چې وی وژنم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل پرېږده یا عمر. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ویل اجازه راکړه چې قاشونه ور وکاږم چې پاینده کې بیا خبرې نسی کولای، او پس لنن ورځ بیا ستا او د مسلمانانو پر ضد خبرې ونکي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل پرېږده یا عمر، شاید داسې یو کار وکي چې بیا به بد نه پروایه. او واقعا دغه سړی بیا په ورسته کې مسلمان سو او اسلام یې هم په صدق او اخلاص سره وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته کوم وخت چې خلق مرتد سو او د دین واوښته، د مکه مکرمه خلق هم قریب و چې دین پریږدي او د اسلام څخه واوړي، مګر هغه څوک چې اهل مکه د کفر او مرتد کېدو څخه راوګرځول او پر اسلام ثابت پاتې سو، دغه سهيل ابن عمرو وو. پاکي دي هغه ذات لروي چې د خلقو په حالاتو کې تغییر راولي. د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت وو، پر کوم قوم چې بغالب او کامیاب سو هلته به 3 شپې تیرولې. نو کوم وخت چې په بدر کې 3 ورځ و، امر یې وکړي چې زما او شراولي او پر هغه خپل سامان وتړي او رهیس.
اصحاب کرام په پسې دي. سو د هغه څا وخلې ته ورغلی چې د کفارو د مشرانو مړي ور اچول شوی و. د څا پر خله ودرېدی او هر یو ته د هغه په نامه او د پلار په نامه ورناري کړ. یا ابا جهل ابن هشام، یا عتبه ابن ربيعه، یا شیبه ابن ربيعه، یا ولید ابن عتبه، یا ابو البختري ابن هشام، یا عقبه ابن ابي معيط، یا نضر ابن الحارث. د یو نوم یادوي او په پای کې ټول ته وویل آیا هغه وعده چې ستاسو رب در سره کړی و حق مو ولیده؟ ما خو هغه وعده چې زما رب را سره کړی و حق ولیده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توول دوی اوس مړه او به روحه بدنونه دي، ته څنګه خبرې ورسره کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا عمر والله زما خبرې تاسو تر دوی ښه نه اوري مګر دوی جواب نه سره کولای. یعنی څنګه چې تاسو اوري هغه قسم یې دوی هم اوري، خو صرف فرق دادی چې دوی جواب نه سره کولای. ورونو د الله عزوجل په اراده د کفر رئیسان په یو وار ووجل سو. بیان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته نفر ولېږل چې هلته مسلمانان په دغه فتح او کامیابی خبر کړي چې د دې تفصیل به ورسته درته بیان کو. او اوس به دا درته وایم چې د کفارو د شکست خبر و مکه مکرمه ته څنګه ورسېدی. مشرکان چې په جنگ کې ماسوه نو د بدر څخه په غیر منظم ډول سره تښتي، هر یو ځان خلاصوي، په ولو او شیلو کې سره و پاشل سو او د مکه مکرمه پر طرف خوار او ذلیله یو ورهدي او د شرم څخه نه پوهیږي چې مکه مکرمه ته څنګه ورننوځي. خو اول هغه څوک چې د قریشو د شکست خبر یې مکه مکرمه ته وروړي هغه حیثمان ابن عبد الله الخزاعي. دا نفر مکه مکرمه ته ورسېدی او هلته د پات خلقو کله دا خیال وو چې قریش شکست خوري. خلقو چې د جنگ د حالاتو پوښتنه ځنی وکړه، د خلقو د خیال او نظر څخه مخالف خبرونه ورتوي. وای ابو الحكم ووجل سو، عتبه ووجل سو، ربيعه ووجل سو، اميه ووجل سو، فلاني دغه نمونه یادوي ووجل سو. پر لپسې نمونه یادوي لکه د قریشو د سردارانو حاضری چې اخلي. دی اول نفر دی چې خبر یې راوړي مګر خبر هیڅ معقول نه دی. که د قریشو د مشرانو څخه یو یا دوه نفر یاد کې ممکن داسې پیښه شوی وي مګر په یو وار ټول مشران دا هیڅ معقول نه ده. فلانی د چا وزرته نه لويږي. صفوان ابن امیه د کعبه شریف سره ناس دی او حیثمان د وجلسو نفر نمونه یادوي چې په هغه کې امیه ابن خلف چې د صفوان پلار دی هم یاد کړي. د صفوان دا وزرته نه لويږي چې زما پلار دی وجل سوی وي. نو صفوان ویل د دماغ خراب سوی دی، د هر چا نوم چې پر خلو ورځي هغه یادوي. تاسو پښتنه ځنی وکي چې صفوان مړ وک ژوندۍ، یعنی تاسو زما پښتنه ځنی وکي چې زه مړ یم که ژوندۍ. خلکو پښتنه ځنی وکړه چې صفوان په مړو کې وک په ژوندو کې. حیثمان ویل صفوان هغه دی د کعبه سره ناشتي او په والله ما د پلار او ورور ولیده چې ووجل سو. نو د مکه مکرمه خلق پر درو حسو وویشل سو. څوک وايي حیثمان درواغ وايي، څوک وايي رښتیا وايي او څوک په شک او تردد کې دي. څو هغه د جنگ تشدیدلي خلک یو را رسیږي د مرګ او شکست خبر په مکه مکرمه کې نشریږي. اوس نو خلک مجبور سو چې دغه غمجن خبر ومني. پس له هغه څخه چې د مکه مکرمه ټول مشران ووجل سو، ابو سفیان د مکه مکرمه مشر سو. دی شریف او سردار سو ځکه نور ټول مړ سو. دی او ابو لهب دغه دوه نفره په مکه مکرمه کې مشران پاتې سو. نور ټول ځوانان دي. اوس چې ابو سفیان مشر سو نو یې امر وکړي چې هیڅوک به د بدر پر مړو نه جاړي ځکه چې مسلمانان خبر راپسونه کی. عادت خدا وو چې شذو او نور به پر خپل مړو یا وجلسو کسانو جړل او په دغه کار به یو څه صلاح هم کېده. خو اوس چې دا امر وسو چې څوک به نه جاړي د هغو نور هم غم او فکر زیات سو. اسود ابن المطلب چې سپنجری او پسترګو هم لوند وو، درې ځامنې په بدر کې ووجل سو.
او د خوښه و او زړه یې غوښته چې په هغو پسې وژاړي، مګر ژړا منع ده. یو شپه د یوې ښځې د ژړا आवाज واورېدی، نو یې خپل مریی ولېږي چې ته ورسه وګوره، معلومات وکړه، لکه چې د ژړا اجازه سوې ده او ژړا حلاله سوه. آیا قریش پر خپلو وژل سوو کسانو ژاړي؟ نو به زه هم پر خپل زوی ابو حکیمه وژاړم. قسم دی چې د نن په زړه کې مې اور بل دی. مریی ولاړی. کوم وخت چې بیرته راغلی ویل هغه یو ښځه ده چې اوښ یې ورک سوی دی او په هغه پسې ژاړي. دلته نو اسود خپل ځان نسوای ټګولای او یو څه بیتونه یا اشعار یې وویل چې مقصد یې دا و چې خلق پر ورکسوي اوښ پسې ژاړي او موږ په وژل سوو انسانانو پسې نسو ژړلی. او داسې نور د زړه د درد اشعار. او د ابو سفیان بل امر داو چې هیڅوک به د بندیانو فدیه نه ورکوي چې را خلاص کړي، ځکه که فدیه ورکو په دې کار د همیش لپاره د مسلمانانو و مشته طمع پیدا کیږي. ابو لهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو او د بدر جنگ ته نوتللی، دالته په مکه مکرمه کې پاتو. دغه د جنگ د شکست خبرې څنګه واورېدی او څه تاثیر پر وکړي؟ دا قصه به و ابو رافع مولا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پریږدو، ځکه هغه په خپل دغه قصې یو جز دی. ابو رافع وای زه د عباس مریی وم او اسلام زموږ کورنۍ یعنی د عباس کورنۍ ته را داخل شوی وو. عباس مسلمان سو، ام الفضل چې د عباس ښځه وه هغه مسلمانه سوه او زه مسلمان سوم. خو عباس خپل اسلام پټاوه. او ابو لهب چې جنگ ته نوتللی، کوم وخت چې د مشرکانو د شکست خبر ورته راغلی، الله عزوجل کښته او ذلیل کړي او موږ په خپل ځانو کې قوت او عزت حس کړي. ابو رافع وای زه ضعیفه سړی وم او غش می جوړول، نو د عباس په کور کې په هغه خپل کوټه یا خونه کې ناست وم، خپل غش جوړوم. ام الفضل چې د عباس ښځه ده هغه هم راته ناسته ده او په دغه خبر چې مسلمانان کامیاب سوه او کفارو شکست وخوړي ډیر خوشاله یو. کګورو چې ابو لهب چې د شر علامه پر ښکارا دي راغلی او دالته په دغه کوټه کې راته کښینستی، شاید ما وخواته ده. دی غواړي چې د ام الفضل څخه معلومات وکي او په دغه باره کې خبري ورسره وکي. په دغه وخت کې د خلقو ژغ او نارې سوې چې دغه دی ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب د جنگ څخه راغلی. دغه ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی د ابو لهب راره او مشرک وو. ابو لهب ورته ویل دلته راسه، قسم دی چې ستا سره به د جنگ خبرونه وي. ابو سفیان و ابو لهب تکشینستی او خلق شاوخوا ورته ولاړ دي. ابو لهب ورته وای ای وراره بیان راته وک، خلق ته څه پېښه سوه؟ ابو سفیان وای موږ چې د قوم سره مخامخ سو بل څه نه و، بس ځانونه مور تسلیم کړه، څنګه چې د دوی خوښه و هغه څه وجلو او هغه څه بندانولو. ابو لهب ورته وای په جنگ کې چا ډیر په عذاب کړاست؟ ابو سفیان وای هغه چې موږ ته ډیر تکلیف راکې یو نفر وو چې پر ځګر یې د نعامه بڼکی ایښوي، هغه ډیر نفر را پکښ مړه او زخمیان کړه. هغه داسې کارونه را وکړه چې چا په چا نه دي کړي. ابو لهب وای دغه نفر څوک وو؟ ابو سفیان وای موږ چې بیا ورسته پښتنه وکړه هغه حمزه ابن عبد المطلب وو. ابو لهب ویل نو شکست مولي وخوري، تاسو خو ډیر او پوره اسلحه در سره و. ابو سفیان ویل زه خلق نه ملامتوم، ځکه هلته نور داسې خلق راغله چې سپین کالی اغوستي و او پر ابلقو آسانو سپاره و، په والله هیڅوک یې مخته نسوای درېدلی او چا یې طاقت نه درلودی. ابو رافع وای ما سر راپورته کی او ومي ویل والله هغه ملائکه وي. ابو لهب مخ را واړاوه، یو ټنګه چپلاخه پر مخ را سره کړه، ویل ته هم د هغو ملګری. ابو رافع وای ما هم ورحم لکړه، خو څنګه چې زه ضعیف وم د پورته کړم او د مځکه وهلم او پر ځګر بکښینستی وهمي. ام الفضل ابو لهب را څخه کشوي،
خدای مې نه لکوي په وینو یې ولړل. ام الفضل چې د عباس رضی الله تعالی عنہ شزوه مجبوره سو یو لرګی را واخستی، ابو لهب یې پر سر پووه. د ابو لهب سر یې ورمات کی او ویل ضعیفه دی ولیدي او خاوند هم نسته. ابو لهب هم چې تر سر یې ویدي بهیدلې ذلیل ولاړ سو او زه پرې شولم. ابو رافع وایي په والله ابو لهب تر اوه ورځې زیات نور ژوند ونکړي. اوس چې ابو لهب خپل کور ته زخمی او غمجن لاړی، هلته نور هم مرض پسې زیات سو. هغه غم او دا مریضي چې سره یو ځای سو، نو یو بل مرض یې وزېږاوه چې په عربي کې ذات الجنوب یا ذات الجنب ورته وایي، او څوک وایي د عدسه په مرض اخته سو چې دغه دواړه مرزونه هلاکونکي و او عربو هم ډېر بد ځنیوړه. ساري مرزونه یې بلل، نو خلق هم د مرض د بیري نور نږدې کېده، حتی خپل اولادو هم پرې شاوه نور تله، ځکه د مرض د اخیستلو څخه بیریده. څوک وایي تر بدر 2 ورځې وروسته او څوک وایي یو هفته وروسته تر بدر مړ سو. نو ابو لهب په داسې مریضي مړ سو چې خلک یې پوښتنې ته هم نور تله، حتی پس له مرګه اولادونه د شخېدو د پاره نور نږدې کېده. په هغه خونه کې پروت وو، څو وپړسېدی او بوی وکړي. خلقو د هغه وزامونو ته پیغورونه ورکول چې پلار مو بیل شخېدو پرې ایښی دی. زامونو یې ویل موږ د مرض د بیري څخه نسور نږدې کېدلای. خلقو ویل که څه لطفا فتا واړوه.